د خان شاعري د پښتونولۍ یو عکس دی. رسا صاحب په خپل کتاب رنګارنګ ګلونه کې لیکي د خوشحال خان شاعري او شخصیت د خوشحال خان د کردار او ژوندون یو ژوندۍ آینه ده. د خوشحال خان په شاعرۍ کې د پښتنو د فطري جذباتو، احساساتو، روحیاتو او رجحاناتو مکمل تصویر دی. خوشحال خان د هغه شعراو په ټولي کې دی چې دوی د شعرونو په ژبه قوم ته پیغام ورکوي او قوم ته د حیات یو نوی درس ورکوي. دا کار صرف یو لوی شاعر، یو لوی مفکر او لوی عالم کولی شي او په دې کې هیڅ شک نشته چې خوشحال خان په دې همه صفتونو موصوف و. خوشحال خان په خپل شاعرۍ کې پښتون د یو ننګیال، میلمه دوست او شریف انسان په حیثیت ستایلی دی. د هغه په نس پښتون یو خوددار انسان دی. دی د خپل دوست غمخوار، د خلاص مټ او اوږد دسترخوان مالک دی چې ګټل خورول بخل کړه ځوان هغه چې توره لري د تورې خان هغه چې ته په ګېډه وخورې هبته شي د مجلس سره چې خوړ شي خوان هغه. د خوشحال بابا کلام د همت پیغام دی. هغه په خپله هم یو باهمته انسان و او نورو ته هم تل عمر د همت تبلیغ کړی دی. خان د عمل د میدان زمری و، ځکه د هغه د همت پیغام په نورو باندې اثر لري. که اسمان دی د زمري په خوله کې پرېږدي، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. خوشحال خان د عمل د دنیا استوګن و. هغه خپل ورکوټوالی او زلمیتوب د جنگ په میدان کې تیر کړی و او په بوډاوالي کې هم رمز ته شاکړې نه وه، ځکه د هغه کلام د رمز د واقعاتو او د عمل د پیغام نه ډک دی. د ارمغان خوشحال په مقدمه کې ښاغلی میا سید رسول الله صاحب وایي د خپلو جنگي کارنامو واقعانګاري به داسې په تفصیل، ادبیت او شاعرانه خوبصورتۍ سره بیانوي چې ته به وایې ګنې د زوړ یونان هومر دی یا د ایران فردوسی یا د انګلستان بایرن دی. د خپل رستمي ځان رستمي واقعات یې په هغه دلاویزه رزمیه شعرونو کې بیان کړي دي چې فردوسی ورته ګوته په خوله حیران ودرېږي. د خان د شاعرۍ یوه حصه د ښکار د واقعاتو سره تعلق لري. خان د ورکوټوالي نه د ښکار شوق لرلو. په هغه زمانه کې پېښور او ګیر چاپېره علاقه د علم کور و، خو د خان د کلام نه معلومیږي چې د هغه زیات شوق د ښکار، لامبو، سورلۍ او نیزه‌بازۍ سره و. په بازنامه کې خان د باز قسمونه، د هغوی خوراک او د هغوی نیول او تربیت او د باز د ښکار په تفصیل سره ذکر کړی دی. غرض دا چې هغه خپل ډېر عمر په ښکار کې تیر کړی و. په خپله وایي یو ساعت مې به په درس، شل مې په ښکار و، کله ښکار پرېښم په کسب د کمال، د جهان تحصیل به کل وړه زما وې، که اخته نه وې د ښکار په اشتغال. د وخت ناقدانو په هر دور کې د خوشحال بابا د شاعرۍ په هر اړخ رڼا اچولې ده. خو دا یو عجیبه خبره ده چې خوشحال د یو رنګین مزاج او پښتون خویه شاعر په حیثیت خو بیا بیان شوی دی، خو چا په تفصیل سره د مذهبي شوق ذکر نه دی کړی. د ارمغان خوشحال یو ټوک فضلنامه خوشحال د یو بالکل مختلف انسان په حیثیت را مخکې کوي. دا خوشحال د دین د مسلو نه واقف، د شرع عالم او قرآن باندې ژور
نظر لرونکي پوخ مسلمان دی. په دې ټوک کې خوشحال خان حمد او ثنا بیان کړې ده او د مونځ، روژې، زکات، قربانۍ، غسل، نکاح، طلاق او حلال او حرام مسلې بیان شوي دي. په خپل کلام کې هغه د مختلف بیمارو او د هغوی د علاج ذکر هم کړی دی. د دې نه معلومیږي چې خان په علم طب کې هم پوهه لرله. خان په خپل کلام کې د خپل خاندانی حالاتو ذکر هم ښه په تفصیل سره کړی دی. هغه ځای په ځای د خپلې خیلخانې د سازشونو فریاد کړی دی. هسې خو هغه د خپلو ټولو مشرانو زامنو نه سر ټکوي، خو په خپل دریم زوی بهرام باندې یې په بیا بیا بد ویلی دي. شوم بهرام مې د ځان غم شو، زه په غم د ده د ځان شوم. ناخلف را پسې سر دی، زه په کوه په بیابان شوم. خوشحال خان د غزل د دنیا بادشاه و. هغه په پښتو غزل کې نوې سا واچوله. ښاغلي رضا همداني په ډېرو ښکلو الفاظو کې د خوشحال خان د غزل خوانۍ ستاینه کړې ده. په یو مقاله کې لیکي چې د غزل غزاله د پښتنو ورشو ته ګډه شوه، نو د دې جادو په ټوله پښتونخوا کې خور شو، او چې تر خوشحال خانه رسېده نو بالغه شوې وه، او د غزل د جونې جیلب د شباب په لاس کې و، او ننګیالي خوشحال بابا سره د تورې او زغرې د دې غمزو ته ټینګ نشو، او د تورو په شرنګا کې داسې غزل خواني وکړه چې د غزل د ناوې نه زرګه زلمي راتاو شول. د خان په غزل کې د مضمون رنګینی او د تړون نوې انداز دی. هغه د ګران او اوږد بحر په ځای لنډ بحر له وده ورکړه. مثال او تشبیه د عام ژوند سره سمون خوري، او الفاظ یې لکه د نور برېښنا کوي. ښاغلی افضل رضا وایي د خوشحال خان غزل کې پښتو ده، ژوند دی، خودي ده، ځان ته د فکر او فن مضمون او معنا له مخه خصوصي سبک لري. د عشقیه ژوند حقیقتونه یې غزل کې بیان کړي دي، او دغه شان غزل یې ژوند ته ډېر نږدې کړی دی، تر دې چې غزل یې بیخي داسې معلومیږي چې دا بهرنی صنف نه دی، د پښتو شاعرۍ صنف دی. دغه رنګ د خان کلام که یو طرف ته آسان او د عام پوهې جوګه ښکاري، نو بل اړخ ته د خپل هنر استعمال په خپل یو نظم کې د الفاظو د ښکلي ترتیب سره کوي. راته نیسئ جانانه د شرابو پیمانه، د شرابو پیمانه راته نیسئ جانانه. عشق مجنون که فرزانه، شک گمان نشته پدا کې، شک گمان نشته پدا کې، عشق مجنون کو فرزانه. دا غزل دی رندانه، ما خوشحال خټک ویلې، ما خوشحال خټک ویلې، دا غزل دی رندانه.